هر هغه هغه هر هغې هغې خر د هغې د هغې I like her زما هغه خوښه ده زما هغه خوښه ده I زما like خوښه ده her هغه I saw her ما هغه ولیده ما هغه ولیده I ما saw ولیده her هغه I helped her ما د هغې مدد وکړو ما د هغې مدد وکړو I ما helped مدد وکړو her د هغې I called her ما هغې ته فون وکړو ما هغې ته فون وکړو I ما called فون وکړو her هغې ته I met her yesterday زه پرون د هغې سره میلاو شوم زه پرون د هغې سره میلاو شوم I زه met میلاو شوم her د هغې سره yesterday پرون I gave her a gift ما هغې له تحفه ورکړه ما هغې له تحفه ورکړه I ما gave ورکړه her هغې له a gift تحفه or you can say I gave her a gift ما هغې له ډالۍ ورکړه ما هغې له ډالۍ ورکړه I ما gave ورکړه her هغې له a gift ډالۍ instead of تحفه you can say ډالۍ I told her everything ما هغې ته هر څه وویل ما هغې ته هر څه وویل I ما told وویل her هغې ته everything هر څه I trust her زه په هغې باور کوم زه په هغې باور کوم I زه trust باور کوم her په هغې I talked to her ما د هغې سره خبرې وکړې ما د هغې سره خبرې وکړې I ما talked خبرې وکړې to her د هغې سره I miss her ما ته هغه یادیږي ما ته هغه یادیږي I ما ته miss یادیږي her هغه I invited her ما هغې له بلنه ورکړه ما هغې له بلنه ورکړه I ما invited بلنه ورکړه her هغې له I waited for her ما د هغې انتظار کاو ما د هغې انتظار کاو I ما waited انتظار کاو for her د هغې I listened her ما د هغې خبرې واورېدې ما د هغې خبرې واورېدې I ما listened خبرې واورېدې her د هغې I saw her crying ما هغه په ژړا ولیده ما هغه په ژړا ولیده I ما saw ولیده her هغه crying په ژړا I smiled at her زه هغې ته مسکی شوم زه هغې ته مسکی شوم I زه smiled مسکی شوم at her هغې ته I sat beside her زه د هغې سره کېناستم زه د هغې سره کېناستم I زه sat کېناستم beside سره
her د هغې. I walked with her. زه د هغې سره لاړم. زه د هغې سره لاړم. I زه walked لاړم with her د هغې سره. I wrote to her. ما هغې ته خط ولیکو. ما هغې ته خط ولیکو. I ما wrote خط ولیکو to her هغې ته. I believe in her. زه په هغې یقین ساتم. زه په هغې یقین ساتم. I زه believe یقین ساتم in her په هغې. Or you can say I believe in her. زه په هغې یقین لرم. زه په هغې یقین لرم. I زه believe یقین لرم in her په هغې. Or you can say I believe in her. زه په هغې باور لرم. زه په هغې باور لرم. I زه believe باور لرم in her په هغې. I care for her. زه د هغې خیال ساتم. زه د هغې خیال ساتم. I زه care خیال ساتم for her د هغې. Give her this book. دا کتاب هغې له ورکړه. دا کتاب هغې له ورکړه. Give ورکړه. her هغې له. this دا book کتاب. Or you can say give her this book. هغې له دا کتاب ورکړه. هغې له دا کتاب ورکړه. give ورکړه. her هغې له. this دا book کتاب. call her now. هغې ته وس فون وکړه. هغې ته وس فون وکړه. call فون وکړه. her هغې ته. now وس. tell her the truth. هغې ته رښتیا ووایه. هغې ته رښتیا ووایه. tell ووایه. her هغې ته. the truth رښتیا. ask her name. د هغې نه د نوم تپوس وکړه. د هغې نه د نوم تپوس وکړه. ask تپوس وکړه. her د هغې نه. name د نوم. send her a message. هغې ته پیغام ولېږه. هغې ته پیغام ولېږه. send ولېږه. her هغې ته. a message پیغام. look at her. هغې ته وګوره. هغې ته وګوره. look وګوره. at her هغې ته. wait for her here. دلته د هغې انتظار وکړه. دلته د هغې انتظار وکړه. wait انتظار وکړه. for her د هغې. here دلته. don't hurt her. هغې له تکلیف مه ورکوه. هغې له تکلیف مه ورکوه. don't مه ورکوه. hurt تکلیف. her هغې له. help her quickly. زر د هغې کومک وکړه. زر د هغې کومک وکړه. help کومک وکړه. her د هغې. quickly زر. follow her advice. د هغې په مشورې عمل کوه. د هغې په مشورې عمل کوه. follow عمل کوه. her د هغې. advice په مشورې. take her photo. هغې له تصویر وکاږه. هغې له تصویر وکاږه. take وکاږه. her هغې له. photo تصویر. bring her home. هغه کور ته راوله. هغه کور ته راوله. bring راوله. her
هغه home کور ته. listen to her carefully د هغې خبره په غور واوره. د هغې خبره په غور واوره. listen خبره واوره. to her د هغې carefully په غور. or you can say listen to her carefully هغه په غور واوره. هغه په غور واوره. listen واوره. to her هغه carefully په غور. believe her words د هغې په خبره یقین وکړه. د هغې په خبره یقین وکړه. believe یقین وکړه. her د هغې words په خبره. protect her always تل د هغې حفاظت کوه. تل د هغې حفاظت کوه. protect حفاظت کوه. her د هغې always تل. teach her پښتو هغې ته پښتو زده کړه. هغې ته پښتو زده کړه. teach زده کړه. her هغې ته پښتو پښتو. buy her a dress هغې له جامې واخله. هغې له جامې واخله. buy واخله. her هغې له a dress جامې. don't ignore her هغه نظرانداز کوه ما. هغه نظرانداز کوه ما. don't کوه ما. ignore نظرانداز. her هغه. talk about her د هغې په اړه خبره وکړه. د هغې په اړه خبره وکړه. talk خبره وکړه. about په اړه. her د هغې. be kind to her په هغې مهربان شه. په هغې مهربان شه. be kind مهربان شه. to her په هغې. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.